خیدو یا د خفګان خبر د اورېدو په وخت دعا کله خبر واوري او مصیبت را پیښ شي دغه ټیم کې به څه کوي. روایت ام سلمه رضی الله عنها دی امام مسلم راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر هغې ته کړې وه یا هغې ته اورېدلې وه ما من مسلم تصیبه مصیبه نشته هېڅ یو مسلمان چې مصیبت ورته ورسي. مصیبت هر غم ته وایي ښه دا نه چې مصیبت یوازې مرګ ته وایي. موږ مصیبت غټې حادثې ته هر چې تا ته راورسي یو حادثه د مصیبت دی. هر مسلمان ته چې مصیبت ورسي فیقول ما امره الله او دی هغه څه وایي چې د څه ورته الله حکم کړی دی. الله ورته د څه حکم کړی دی؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون او دی هغه څه وایي نو الله دته دا ویلي انا لله وانا اليه راجعون هر مصیبت کې. او موږ چې ووایو انا لله وانا اليه راجعون څوک مړ دی دا پسې مرګ کې وایو او یاره پلانې الله دې پرې رحم وکړي دی کله مړ شوی دی لکه الله دې پرې رحم وکړي ژوندی هم رحم ته ضرورت لري مړ هم رحم ته ضرورت لري. نو موږ یو دا رحم د رحم سوال د دغه دپاره خاص کړی مړي دپاره یو انا لله دا به موږ د مرګ په وخت کې ووایو هر مصیبت یې دلته ویلی لکه یو سړی راپاڅېدو یو شی خوا کې یخودو چې وي که توتې ورک شوی دی مصیبت دی که نه دی دلته هم وایي انا لله وانا الیه راجعون. اکسیډنټ وشو انا لله وانا الیه راجعون بیماري راله هر قسمه تکلیف دا دې ووایي بیا به ووایي اللهم اجرني فی مصیبتي یا الله ما ته زما په دې مصیبت کې اجر راکه و اخلف لي خیرا منها او د دې نه راله غوره په بدل کې راکه. چا چې دا ووایي الا اخلف الله له خیرا منها الله به هغه له د دې نه غوره په بدل کې ورکوي. او دا دعا چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله عنها ته وکړه د هغې خاوند مړ و ابو سلمه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ام سلمې ته وویل دا وایه دا نو هغې یا رسول الله د ابو سلمه نه غوره لا څوک شته چې الله به ماله راکړي. او ته ووایه نه ته د الله نه غواړه وی ما دا ووي یو څو ورځې بعد ور وټکېد رسول صلی الله راغلی زه یې غوښتم د ابو سلمه نه ول الله غوره ورکړو. نو ته چې کله د باندې سخته راله انا لله دې وي بیا اللهم اجرني دې وي اجر په مصیبت کې تا ته میلاو شو او الله به دله دې په بدل کې غوره درکوي. خو غوره نه لازم نه چې دقې د جنس نه بل څه به د الله درکوي خو دې نه به غوره وي ثوابونه اجرونه د الله رضا جنتونه د آخرت هغه اوچت اوچت نعمتونه دا هر څه تا ته میلاویدی شي چې کله ته دا دعا ووایې. په دې به اکتفا وکړو ځکه چې د دښمن نه د یرې په وخت کې دعاګانې دا یو څو دي نو هغه به په یو ځای ذکر کړو. بیا د هغې نه بعد د ظالم بادشاه نه د یرې په وخت کې دعا بیا د دښمن په مقابله کې د الله مرسته غوښته او بیا د هغې نه بعد دي د مریض په خوا کې دعاګانې د دم درود دپاره کمې دعاګانې ویله کي دا ټولې مسلې انشاءالله روانې دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر غم او مصیبت نه وساتي او موږ کې چې هر چا ته کوم غم او مصیبت دی او سخت او تکلیف د الله رب العزت دی هغه سخت او تکلیف د هغه نه لرې کړي. که هغه د جومات کې حاضر دي که هغه د خبرې زما اوري او کوي الله رب العزت د هغه ټولو حاجتونه پوره کړي او الله رب العزت موږ د دنیا او د آخرت د سختونو او د غمونو نه وساتي. خصوصا الله دې موږ د قبر او د برزخ او د قیامت د سختونه په امن او امان کې او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هغه نه دعاګانې وغواړو د هغه